سلامونه کې هله احترامات زم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو. نن زموږ د اډاپ فوټوشاپ د کورس دویم کلاس دی او په ننني کلاس کې چې دی موږ به ګورو د اډاپ فوټوشاپ نور ټولز د سلیکشن نور ټولز چې تیر شوي کلاس کې چې دی تاسو کتلی ریکټینګولر مارکي ټول الیپټیکل مارکي ټول. نو په ننني کلاس کې چې دی موږ به مزید چې دی هغه مخکې ځو او مخکې چې کوم زموږ سره د سلیکشن نور ټولز دي هغې باندې به نن موږ خبرې اترې کوو چې په هغې کې زموږ سره یو چې دی هغه د لاسو ټول دی، بل زموږ سره پالیګانل لاسو ټول دی، د هغې علاوه زموږ سره میګنیټک لاسو ټول دی او ورسره زموږ سره آبجیکټ سلیکشن ټول دی، کویک سلیکشن ټول دی او زموږ سره چې دی بل زموږ سره میجیک پین ټول دی. نو هغه به مونږ نن په نننۍ ویډیو کې ګورو. نو راځئ فوټوشاپ طرف ته ځو، سکرین طرف ته ځو، ګورو چې دا زموږ سره څنګه کارونه کوي. نو دلته کې ما څه تصویران چې دي دا کولاو کړي دي. دا تصویران چې دي په دې باندې به زه تاسو ته هغه ټولز چې دی په هغې پریکټس کوم چې یاره دا ټول څنګه کار کوي، په دې تصویر کې موږ څنګه کار کولی شو. نو هغه ټولز چې دی موږ په دې تصویرانو باندې به ګورو. دا تصویران ما د کوم ځای نه اخیستي دي، دا تصویران ما راغوستي دي د unsplash.com نه. که تاسو وګورئ زما سره دلته unsplash.com کولاو دی، تاسو به په خپل براوزر کې چې دی نو unsplash.com ولیکئ. دلته تاسو ته چې څومره هم تصویران میلاویږي دا تاسو ته فری میلاویږي، مطلب چې دی نو په دې به کاپی رایټ نه راځي. که تاسو دا په خپل پراجیکټس کې کمرشل پراجیکټس کې یا خپل پرسنل پراجیکټس کې استعمال کوئ نو دا تاسو استعمالولی شئ. صحیح ده. مختلف قسم تصویرونه چې دی تاسو د دې ځای نه راغستی شئ د پریکټس لپاره. صحیح ده. ما دا تصویران چې دي راغستي دي د unsplash.com نه او داسې نور هم سایټس دي چې کله مونږ هغه مخکې راځي زه به تاسو ته موقع په موقع باندې چې دی هغه سایټس ښیم چې یار دا تصویر ما د کوم ځای نه راغستی دی او تاسو هم راغستلی شئ. ټیک ده. نو دا تصویر فرض که زما سره دی داسې وړوکی دا زه زوم کول غواړم نو اولنی کم ټول چې دی تاسو ته دا ښول غواړم چې دا زوم مونږ په څو طریقو سره کولی شو او څنګه یې کولی شو. اولنۍ طریقه زموږ سره دا ده چې مونږ کله د کیبورډ نه د زیډ بټن پریس کو او زموږ سره چې دی نو دا کم ټول چې دی دا زموږ سره سلیکټ شو، دا د زوم ټول دی زموږ سره او د زوم ټول دا آیکان پې تاسو لیدلی شئ. نو ماوس ته وګورئ چې ماوس چې دی هغه زموږ سره پلس شان نشان په هغې باندې راغلی دی او دی زموږ سره اوس چې دی دا ډاکومنټ زوم کوي. به تاسو لیفټ کلیک کوئ دا به ستاسو سره زوم کیږي. که فرض که تاسو دا زوم اوټ کول غواړئ نو تاسو به څه وکئ چې دې ځای نه به یا د ماینس تا نشان ووایئ او دلته به راشئ بیا به کلیک کوئ نو دی به څه کیږي، دی به زوم اوټ کیږي. که فرض که تاسو د دې ځای نه د ماینس تا نشان چې دی وال نه غواړئ تاسو د کیبورډ نه د الټ بټن ونیسئ او تاسو کله کلیک کوئ نو دا به زوم اوټ کیږي او چې الټ بټن پرېږدئ صرف کلیک کوئ دا به څه کیږي، زوم ان کیږي. ټیک ده. یوه طریقه زموږ سره د دې دا ده. دویمه طریقه زموږ سره د دې دا ده چې مونږ څه چل وکړو که مونږ په هر یو ټول باندې یو. ټیک ده. او مونږ د الټ بټن ونیسو او مونږ سکرول د ماوس چې کوم سکرول دی هغه په بره سایډ ته تاوو نو دا به څه کیږي، زوم ان کیږي. که مونږ یې لاندې سایډ ته تاوو نو څه به کیږي، زوم اوټ کیږي. یوه طریقه زموږ سره دا ده، ټول نه آسان طریقه زموږ سره دا ده. بل طریقه دې زموږ سره کیدی شي چې تاسو دلته یې 17% لیکلی شوی دی که نه، دا 17% زموږ سره اوس زوم دی. که فرض که زه یم چې دا دې زما سره شي 10% یعنی زوم اوټ دي شي نو 10% ما ولیکو او دی مې انټر کو. که فرض که زه یم چې دا دې زما سره شي 30% دا به 30% زموږ سره زوم شي. یوه طریقه یې زموږ سره دا ده. بله طریقه زموږ سره د دې چې دا هغه د نیویګیټر نه ده. تاسو چې وینډو ته راشئ دلته کې به ستاسو سره یي نیویګیټر. نیویګیټر کله تاسو کولاو کوئ د دې ځای نه تاسو ګورئ چې دا تصویر تاسو ته ښکاري او د دې ځای نه تاسو زوم ان زوم اوټ کولی شئ. ټیک ده. دا ګورئ پرسنټیج د دې ځای نه هم تاسو ورکولی شئ او د دې ځای نه هم ورکولی شئ. ټیک ده. دلته ما ولیکو چې 30% دا به زموږ سره 30% زوم شي. دا زموږ سره د زوم ان او د زوم اوټ طریقې وي. ټیک ده. دا ډاکومنټ تاسو داسې زوم ان او زوم اوټ کولی شئ. د ټول نه اسانه طریقه چې هغه د الټ بټن ونیسئ او د سکرول چې دی د ماوس دا تاسو کله بره سایډ ته تاوئ دی به زوم ان کیږي او کله لاندې سایډ ته تاوئ دی به زوم اوټ کیږي. ټیک ده. ښه چې مونږ د ریکټینګولر مارکي ټول او الیپټیکل مارکي ټول باندې خبرې کړې وې. د هغې نه علاوه زموږ سره مزید چې دی نور ټولز دي هغه چې دی لاسو ټول دی، پالیګانل لاسو ټول دی، میګنیټک لاسو ټول دی. په دې باندې مونږ خبرې کوو. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی آبجیکټ سلیکشن ټول دی، کویک سلیکشن ټول دی او میجیک پین ټول دی. صحیح ده. په دې باندې مونږ خبرې کوو. که تاسو اینه د دې کم آیکان چې دی دا ټول چې کم دی د دې سره خواته دا وړوکی غشی شان نشان دی. د دې مطلب چې په دې کې دننه نور ټولز دي.
کله چې تاسو په دې باندې لیفټ کلیک لږ سات پریس ونیسئ نو دا تاسو سره کم ډراپ ډاون چې کولاو شي په دې کې دا مزید ټول چې دی موجود دی. ټیک ده. اولنی ټول چې دی زموږ سره دی د لاسو ټول. لاسو ټول څه کار کوي؟ دا زموږ سره یو فری هینډ سلیکشن نغی. فری هینډ سلیکشن څنګه مونږ کلیک وکړو او داسې مونږ یو ډریګ کو او یو سلیکشن نغو. تاسو ګورئ په دې ځای باندې کله ما پرېښود دا زما سره یو سلیکشن جوړ کو، یعنی یو ارزي غونته سلیکشن زه رغول غواړم نو داسې زه فری هینډ چې دی هغه سلیکټ کولی شم. ټیک ده. دا زموږ سره یو سلیکشن نغی. دا سلیکشن زه ختموم د کنټرول ډي بټن په مدد سره، یا که فرض که تاسو د سلیکټ نه د ډي سلیکټ بټن وایم دا تاسو سره ډي سلیکټ کیږي. ټیک ده. نو لاسو ټول چې زموږ دونه په کار نه راځي. فری هینډ سلیکشن تاسو کول غواړئ په دې په مدد سره کولی شئ. بل زموږ سره پالیګانل لاسو ټول دی. نو پالیګانل لاسو ټول چې دی دا زموږ سره د سټریټ سلیکشنز لپاره استعمالیږي. سټریټ سلیکشن څنګه؟ زما سره دلته یو تصویر دی، که تاسو وګورئ د دې بیلډینګ د کارنر چې دی دا بالکل سټریټ دی که نه، سټریټ لاینز دي. نو د دې زه فرض که د سکای چینج کول غواړم او د دې زه سلیکشن کوم نو دا به زه څنګه کوم؟ زه به داسې چل وکړم چې دا به زوم ان کم لږ. ټیک ده. او دلته کې په دې کارنر ما کلیک وکړو، بیا مې دلته کلیک وکړو، بیا مې دلته کلیک وکړو. ګورئ سټریټ لاینز دي او زه چې دی په هغې باندې ډېر په اسانۍ سره چې دی په دې پالیګانل لاسو ټول په مدد سره چې دی نو دا سلیکټ کیږي. ټیک ده. بس په کارنر باندې چې دی نو کلیک کوئ. بس دا تصویر زه دې خوا کول غواړم ځکه اخوا ما ته نه ښکاري. نو زه به څه وکړم، د سپیس بټن چې دی د سپیس بټن کله زه ونیسم نو تاسو ماوس ته وګورئ لاس ته نشان جوړ شوی. اوس چې د زه کلیک کوم او دې خوا کوم نو دې زه دې خوا کولی شم. ټیک ده. یو کلیک ما دلته وکړو. اوس ما څه وکړو، دی مې لږ زوم اوټ کو، الټ بټن مې ونیو او ماوس سکرول چې دی مې لاندې سایډ ته تاو کړو. دلته بهر چې دی نو ما کلیکس وکړل او دا سلیکشن چې دی زه کلوز کول غواړم. چې کله دې ته راشم تاسو ګورئ ماوس سره چې دی دا سرکل شان نشان جوړیږي. دا زموږ سره این پوینټ مونږ ته ښایي چې یاره تاسو په دې ځای باندې سلیکشن شروع کړی او په دې ځای باندې اوس دا بندیږي. نو تاسو چې دلته کله کلیک وکړئ دا اوس تاسو سره د دې بیلډینګ چې دی هغه سلیکشن جوړ شو او زه د دې سکای چینج کول غواړم نو زه به داسې وکړم چې دا سلیکشن به زه انورس کړم. مطلب زم چې دا ځای سلیکټ دی چې دا ډي سلیکټ شي دا ځای سلیکټ شي. د هغې دپاره زموږ سره د سلیکټ نه هم کېږي چې تاسو سلیکټ انورس وایي، دا به زموږ سره دا ځای سلیکټ شي. و زه دا سکای چینج کول غواړم دلته ما یو نیو لیر چې دی هغه واغست. د لیر په باره کې چې دی نو مونږ به مزید چې دی هغه یو کلاس اخلو چې په هغې کې مونږ ټول په ډیټیل سره وایو چې یاره لیر څه کار کوي، لیر څنګه کار کوي او مونږ وایو. ټیک ده. دلته ما یو نیو لیر واغستو او دې نیو لیر له چې دی زه دا کلر ورکول غواړم. نو دا کلر فرض که زه لږ چینج کړم په دې ما کلیک وکړو او دلته کې ما د سکای والا کلر چې دی هغه سلیکټ کو. دا زما سره سکای شانتي کلر دی. ټیک ده. دا ما سلیکټ کو. اوس دا کلر زه په دې ځای کې فیل کول غواړم. نو دا چې دی دا به زه څنګه فیل کوم؟ دا به زه داسې فیل کوم څنګه چې تاسو په ویډیو نمبر 1 کې او که په 2 کې تاسو ویلي و چې یاره دا به مونږ څنګه کوو. نو دا مونږ داسې کوو چې د الټ بټن چې دی مونږ ونیسو او د بیک سپیس بټن یا د ډیلیټ بټن چې دی سره مونږ ووهو نو دا زموږ سره په دغه ځای کې فیل شي. ټیک ده. اوس د دې سکای څونه په اسانۍ سره مونږ چینج کوو. تاسو ګورئ داسې و اوس داسې شو. ټیک ته دا مونږ چینج کولی شو. نو دا زموږ سره د پالیګانل لاسو ټول چې دی هغه دا کار دی چې په دې مونږ یو سټریټ سلیکشنز چې دي هغه کوو. د هغې نه علاوه زموږ سره بل ټول دی هغه دی میګنیټک لاسو ټول. نو میګنیټک لاسو ټول زموږ سره داسې کار کوي چې دی یو تاسو دې ته یو پوینټ وښایئ. فرض که دا زما سره یو کارنر دی، ما دا پوینټ وښو. اوس چې زه دلته کلیک وکړم او ماوس ډریګ کوم نو دی به زما سره دا کارنر به خپله رانیسي. د میګنیټ په شان چې دی نو دی دا کارنر چې دی په هغې پوینټس راغی او د هغې سلیکشن ماله کوي. ټیک ده. تاسو ګورئ په دې ځای کې اوس زما سره دا کارنر غلط شو. ځکه غلط شو چې دی دا کارنر راونیول. نو دا به زه واپس څنګه راځم؟ زه به د بیک سپیس بټن چې دی دا ووهمه د کوم ځای پورې چې دا زما سره پوینټس غلط کړي دي زه به راشم بیک. صحیح ده. اوس دلته به زه کلیک کوم او په کلیک به ځم. ټیک ده. ځکه چې دلته کې زموږ سره بل ابجکټ دی نو دی زموږ سره هغه ابجکټ له چې دی نو سلیکشن وړي. اوس د دې ځای پورې زه رالم دې ځای نه اخوا به دی زموږ سره ښه صحیح روان وي. تاسو ګورئ چې زموږ سره هغه سلیکشن چې دی ښه په اسانۍ سره جوړ شو. دا زموږ سره میګنیټک لاسو ټول دی چې دی زموږ سره د میګنیټ په شان کار کوي. یو کارنر چې دی هغه رانیسي او د هغه څیز سلیکشن کوي. نو په دې په مدد سره مونږ سلیکشن کولی شو. کنټرول ډي دا مې ډي سلیکټ کو. نو دا ټولز چې دی دا زموږ داسې خاص په کار نه راځي ځکه زموږ سره مزید چې دی هغه په فوټوشاپ کې چې دی ډېر ایډوانس ټول موجود دي چې د هغې په مدد سره مونږ ډېر په اسانۍ سره سلیکشن کولی شو. دا ټول زما په خپله جرده چې د کوم وخت نه فوټوشاپ استعمالوم نو زما په کار نه دی راغلي.
دا غي نه علاوه زموږ سره دلته کې نور ټولز دي. آبجیکټ سلیکشن ټول چې دا زموږ سره د CC 2020 نه په دې خوا باندې دی ځکه چې CC 2019 چې دی په هغې کې دا ټول چې دی زموږ سره موجود نه دی. که فرض که تاسو CC 2020 استعمالوئ نو ستاسو سره به دا ټول موجود دي. که فرض که تاسو CC 2020 نه زوړ ورژن استعمالوئ نو په هغې کې به ستاسو سره دا نه وي. خو د دې نه علاوه هم زموږ سره نور ټول شته چې هغه ډېر ښکلی سلیکشن کولی شي. فرض که تاسو 2020 استعمالوئ نو تاسو به آبجیکټ سلیکشن ټول راوالی و. زه دا فلاور دا ګل چې کوم دی دا سلیکټ کول غواړم. زه به دلته کې داسې کلیک وکړم او ډریګ به کړم د دې ځي پورې. اوس به دی زموږ سره دا سلیکشن په خپله جوړ کړي. تاسو وګورئ هغه آبجیکټ چې دی زموږ سره سلیکټ شو نو دا زموږ سره آبجیکټ سلیکشن ټول دی. ټیک ده. زه چې کوم بټن پریس کوم دې ته ګورئ نو تاسو ته به شارټکټ پته لګي چې یاره ما کوم بټن پریس کړو. ټیک ده. زه دا ځای سلیکټ کول غواړم نو تاسو ګورئ څومره په اسانۍ سره چې دی هغه سلیکشن جوړ شو. نو دا آبجیکټ سلیکشن ټول دی. دې په مدد سره موږ دا سلیکشن کولی شو. که بیا فرض که دا موږ موو کول غواړو یا بل ځای ته وړل غواړو ډېر په اسانۍ سره دا موږ وړلی شو. ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ سره کویک سلیکشن ټول دی چې دا زموږ سره په ټول فوټوشاپ کې چې دی موجود دی. مطلب په CC 2019 18 17 په ټولو کې شته. ټیک ده. دا چې کله تاسو راوالی او دلته کې داسې کلیک کوئ او ډریګ کوئ ماوس ډریګ کوئ. ټیک ده. نو څه چل کېږي ستاسو سره هغه سلیکشن چې دی هغه رغېږي. دا زموږ سره کویک سلیکشن ټول دی. دې په مدد سره موږ ډېر په اسانۍ سره چې دی هغه سلیکشن کولی شو. تاسو ګورئ بیا هغه سیمیلر کلرز چې دي که نه د هغې آبجیکټ چې دی هغه سلیکټ کوي. دا زموږ سره څونه په اسانۍ سره سلیکټ شو. که دا فرض که مونږ د میګنیټک لاسو ټول یا د لاسو ټول په مدد سره کولی نو دا به زموږ سره داسې ایکوریټ سلیکشن نه راتلو. صحیح ده څنګه چې په دې راغی. که فرض که ستاسو سره تصویر غټي او دا ماوس چې دی دا برش چې دی دا کویک سلیکشن نه دا وړوکی نو دا تاسو غټولی شئ. دا پی خواته چې کوم بریکټس دي د انټر بټن خواته دا کوم بریکټس چې دي دا تاسو چې سي وهئ بریسز بریکټ دا به ستاسو سره غټېږي. که فرض که تاسو دا د پی خواته چې کوم بریکټ دی دا وایي دا به ستاسو سره وړوکی کېږي او دا بل چې تاسو کله وایي دی به ستاسو سره غټېږي. دی به زر سلیکشن کوي. مطلب هغه آبجیکټ چې دی هغه به زر سلیکټ کوي. ټیک ده. دا زموږ سره کویک سلیکشن ټول دی چې د دې په مدد سره مونږ ډېر په اسانۍ سره یو سلیکشن کولی شو. د هغې نه علاوه زموږ سره میجیک پین ټول دی. میجیک پین ټول څه سلیکشن کوي. دا مونږ استعمالو د یو کلر بیکګراوند دپاره. مطلب زموږ سره یو بیکګراوند دی. فرض که دا زموږ سره دا سکای ده او دا زموږ سره تقریبا یو شان کلر دی. نو دا مونږ د دې نه صرف کلیک وکړو زموږ سره دی هغه سیمیلر کلر چې دی هغه راواغستل. اوس مونږ د دې سره مزید دا ځای چې لږ شان بدل دی دا ځای هم ایډ کول غواړو. نو که فرض که مونږ داسې کلیک کوو دلته کې په دې ځای کې فرض که مونږ په دې ځای کلیک وکړو نو څه چلو شو چې هغه بره ځای ډیسلیکټ شو دا ځای زموږ سره سلیکټ شو. ځکه د دې کلر او د دې کلر په منځ کې چې دی نو لږ شان ډفرنس شته. مطلب دا لږ بدل دی دا لږ بدل دی. اوس مونږ وایو چې یار دا ځای زموږ سره سلیکټ دی مونږ سره دا ځای سلیکټ کول غواړو نو مونږ به څه چل وکړو یا به دلته کې سلیکشن ایډ کو څنګه چې تاسو په تېره ویډیو کې کتلی وو یا به مونږ د الټ بټن ونیسو. الټ دا سوري د شفت بټن کله مونږ ونیسو د کرسر سره تاسو ګورئ څه چل به وشي د پلس والا نشان جوړ شو. اوس دلته کلیک وکړم نو زما سره دا ځای ورسره هم سلیکټ شو. نو سیمیلر کلرز چې دي نو هغه دی د کلر رینج ته ګوري او هغه ځای چې دی زموږ سره سلیکشن نغی. اوس د دې دا سکای زه چینج کول غواړم نو ډېر په اسانۍ سره دا چینج کیدی شي چې زه څه چل وکړم چې رایټ کلیک وکړم او د دې سلیکشن چې دی که نه دا زه کومه کله دې سکای زه چینج کول غواړم نو ډېر په اسانۍ سره زه دلته کې یو نیو لیر واخلم او په دې ځای باندې زه یو فرض کا دا کلر چې دی نو هغه فل کما نو دا زما سره د دې سکای چې دی هغه چینج شو. دا دې له تاسو بل تصویر راوړئ نو هغه ول هم راوړی شئ چې د هغې نه تاسو دا سکای چینج کولی شئ. ټیک ته دا زما سره وو د سلیکشن نور څه ټولز چې هغه تاسو وکتل چې په دې مونږه څنګه سلیکشن کولی شو او دا زمونږه څه په کار راتلی شي او څنګه مونږ په دې کار کولی شو. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او په دې باندې پریکټس وکئ. انشاءالله چې دی مزید ویډیوز چې دي په هغې کې به مونږه مزید ایډوانس ټول ګورو نور ټولز به ګورو او دا فوټوشاپ چې دی مونږ به دا بیسک نه واله دا زموږ سره بالکل بیسکس دي. صحیح ده ایډوانس نه دي. که یو سړی ایډوانس لیول باندې دي ته سوچ کوي نو دا ایډوانس لیول نه دی دا بیسکس دی او په بیسک نه به مونږ ځو ایډوانس لیول ته. دا زموږ سره بیسکس کورس دی نو په دې کې به مونږ اول چې دی نو هغه څیزونه وایو چې کم څیزونه مطلب یو سړي فوټوشاپ نه استعمال کړی هغه له بالکل فوټوشاپ نه ورځي چې هغه هم استعمالولی شي. نو د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.